محمد طلحه صاحب چې دلته خلک کم سیز یوز کی هغه به ورکوي نو انسر راکوي چې ضرور زما کوېسچن څه معنا چې یو سیز یوز کی که دا مطلب دی چې یو سیز صدقه کول یا چاله په تحفه کې ورکول هغه چې دا یوز کړي نو دا بالکل جایز دی که څه نقصان نشته خو بهتره ده چې کوم یو سیز انسان د ځان لپاره خوښوي چې هغه بل هم په صدقه کې او دغه شانتې په تحفه کې ورکړي دا بهترین چیز دی. حمزه خان مفتی صاحب زما یو سوال دی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی او چې مونږ له جمع راکړې وه د دې څه تعبیر دی تعبیر دا دی چې یاره ستا د نبي علیه السلام احادیثو ته او د نبي علیه السلام زندګۍ ته او د نبي علیه السلام تعلیمات او سنت طرف ته متوجه شوی او ته د هغې څه تابعدار جوړ شوی دا معنی لري. پرنس افریدي وایي السلام علیکم مفتی صاحب ستاسو په وټساپ مې دنیا میسیجونه کړي دي کالم د کوم تاسو جواب نه راکوئ ډېره ضروري خبره مې ده سره مهرباني وکړئ چې وټساپ باندې جواب راکوئ نو زه بس دا ستاسو سوالونو جوابونه ته څونه موږ د پس وزګار شوم او کېناستم موبایل خو بالکل راته پته نه لګي بس خلک میسیجونه کوي بیا چېرته یو ټایم وګورم چې کوم نمبر یې هغه راسره سیوي کوشش کوم چې هغې اول جواب ورکړم کوم چې سیو نه وي یا وروسته کوشش کوم چې هغې جواب ورکړم خو بس مس کېږي رانه. یاسر افریدي صاحب وایي مفتی صاحب جاوید احمد غامدي صاحب هغې وایي چې قرآن کې اشارتن هم د امام مهدي ذکر نشته او نه په مستند حدیث کې شته دا یو افسانه ده او د مسلمانانو په ذهن کې یو افسانه اچولې شوې ده دا آیا واقعي افسانه ده که نه احادیث مبارکو کې دې باره کې څه شته او احادیث مبارکه صحیح احادیث دي په دې باندې دا خپل یو کرایټیریا ده دا خپل یو معیار دی په هغې باندې هغه حدیث مني او چې د هغې خلاف وي بس هغې نه مني دا د هغې یو ترتیب دی د جاوید احمد غامدي صاحب او هغه دا وایي دا هم د هغه په عقایدو کې عقیده ده چې هغه د امام مهدي د هغې منکر دی هغه نه مني دغه شان د عیسی علیه السلام د هغې باره کې چې قرآن مجید څه وایي احادیثو مبارکو کې هغې یو بله ترجمه او بل تعویل او بله تشریح او بله تفسیر هغه اخلي چې هغه د اهل سنت والجماعت نه دی د جمهور امت هغه نه دی د جمهور امت عقیده دا ده چې په صحیح احادیثو مبارکو کې دي چې امام مهدي هغه به راځي او داسې افسانه نه ده او دا یو حقیقت دی. اوس خو د دې دا غلط مطلب که چې څوک علي هغه بیا غلط دی غلط مطلب دا وي چې د امام مهدي په تمه باندې کېني چې هغه به راځي موږ ته به د فتوحاتو دروازه کولاوي دا خبره دا ټیک نه ده مسلمان به دې طرف ته توجه نه کوي بس یو علامت دی د الله جل شانو په علاماتو کې راغی ډېره ښه که رانغې هم ډېره ښه دغه سره زموږ څه کار نشته موږ دې سره کار دی چې موږ ته قرآن او سنت څه وایي خپل محنت هغه کوئ په خپل ځای باندې او امام مهدي که راغی موږ به یې وینو تاسو به یې وینئ او که رانغې بس موږ هم خلاص او تاسو هم خلاص خبره ختمه دې کې څه دي. او دغه عقیده چې کوم ده د جاوید احمد غامدي صاحب دا د جمهور امت د هغې خلاف ده د اکثر امت خلاف ده د اکثر علما چې کوم محققین د هغې خلاف ده بس هغه خپل یو تحقیق ته لګیا وي په هغې باندې. سیم الله خان چې السلام علیکم مفتی صاحب زه په سعودي عرب کې ما خوب لیدلی چې زه پاکستان ته تللی یم او بیا یا خو په هغه ټایم یا سر ټایم وروسته زه د قرآن مجید تلاوت کوم د تلاوت په وخت کې زه ګورم چې د قرآن یوه پاڼه نیمه خالي وي بیا وروسته ګورم چې ټول قرآن مجید هغه خالي وي د دې څه تعبیر دی څه د بېدینۍ کار دی شروع کړی خطرناک خوب دی او که څه بېدیني دي شروع کړي یا په غلط سړي پسې چېرته ورپسې یا د غلط سړی یو سړی داسې چې غلط دی او تا ګایډ کوي دې طرف نه خپل ځان وساته څه چې بېدیني او غلط کار دي د هغې نه توبه استغفار وکړه او آینده داسې مه کوه. محمد سید دی مفتی صاحب الله دې ستاسو سورې هغه همیشه قایم ساتي په موږ باندې دوه سوالات دي یو دا چې تلاوت کومه ژبه مې خوښېږي صحیح حروف نشم ادا کولی قاري صاحب ته قرآن اورم حافظ قرآن یم قاري صاحب هم پې صحیح نه پوهېږي دې دپاره زه څه وکړم ښه دعا وظیفه راته وښایه دا ټول نه بهترینه دعا خو دغه ده چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بل په دې باندې مه خفه کېږئ زما جواب قرآن مجید کې انخلي هغه چې زه وایم ځکه په دې باندې ته ډبل اجر ملاویږي ډبل ثواب ملاویږي یو تلاوت ثواب هم درته ملاویږي بل دا چې ته انخلي او کوشش کوې د کوشش ثواب درته ملاویږي دا ستا لپاره مزید په دې کې دا پیکیج صرف تا ته دی ته په دې باندې خفه کېږه مه ستا دا کوشش دا لوی حیثیت لري د الله جل شانو په نسبت باندې. او دویم سوال هغه دا دی چې ما په کرکټ کې یو هلک آوټ کړو هغه آوټ هغه نه منو بیا ما قسم وکړو زه به هم آوټ نه منم خو بیا دې خبرې نه واپس شوم د الله په نوم مې قسم نه وخوړلی هسې مې قسم وکړو دې ته تقریبا یمین اللغو وایي انسان چې کوم قسم عادت شي په دې څه مؤاخذه نشته بس توبه استغفار کوه او د دې عادت نه خپل ځان واړوه چې قسمونه مه خوره بیا. مفتی صاحب د بیت المقدس د مسجد اقصی نوم کله ورکړی شوی دی کله چې قرآن مجید نازل شو نو هغې وي چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مکي دور د هغې په اخره کې د آیتونه نازل شوي دغې وخت کې ته مسجد اقصی ویلی شوی د دې نه پس چا ویلي دي په تاریخ کې چې دا مسجد اقصی ته مسجد اقصی نوم
دا حضرت عمر ورکړو. دا د تاریخ خبره ده. دویم د سره یو بل سوال کیږي چې د نبی علیه الصلاه والسلام په زمانه کې هم مسجد اقصی نه و. د مسجد اقصی یو حصہ په هغې کې وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې. دغه تحقیق ټیک نه دی څوک چې مسجد اقصی خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې نه و، دا وران شوی یو حصہ د هغې باقي وه.